غواړم. نو دا یو اسانه نسخه ده، صفوف مغلس، او ان شاء الله چې داسې ده چې ډېرې ګرانې نسخې به هم په هیرې شي. نسخه ځان سره نوٹ کې: خار خسک بکړه چې ورته وي 30 تولې، موسلی سفید 5 تولې، چھلکه سپغول 15 تولې، مغز تمر هندي 5 تولې، سالم مصری 5 تولې. دغه 15 سیزونه پکې مفردات دي او 3 پکې کشتي دي چې کشته زمرد 6 ماسه، کشته چاندي 6 ماسه او کشته بې زمرغ 12 ماسه. دا پاسنی 15 سیزونه دي: بکړه، موسلی سفید، تمر هندي، سالم مصری او چھلکه. نو دې کې به دا 4 سیزونه وړه کې او چھلکه سپغول به پکې ثابت واچوي او د په اخره کې به پکې دا 3 واړه کشتې مکس کې او په چمچ باندې به خم ولړی او خو په اوابان ډبي کې به کېدی چې هوا ورته نه ځي، کو د شیشې جاري نو زیات پخې. او د دې طریقه استعمال: یو وړوکی چمچ تقریبا 3 ګرامه سهار ماښام چې شودې نو زیات خري شودو سره دی خوري، ورسره به اچار، تروی، شملې، نیمبو او بازاري کباب مباب او دا برګرې مرګرې پیپسیانې دا دې پرېږدي. صرف یو میاشت استعمال کی ان شاء الله تعالی چې مکمل مغلظ هم دی، د منی نریوال هم ختمي، ټیمینګ، جریان، احتلام. دا بالکل بهترینه نسخه ده، زما مضبوطه ده او کم از کم د 15 کالو نه زه خپل چلوم. الحمدلله چرې ګیله نه راغلی. او چې مریض پرهیز ورسره وکړي او یو میاشت استعمال کی نو ان شاء الله چې کم مایوسه مریضان دي د جریان، احتلام یا د صورت انزال، هغوی له دا یو میاشت ورکړې ان شاء الله ستاسو مریض به ګیله چرې تاسو